قوم پرستی دا یو غټ عذاب دی او په حدیث شریف کې راځي چې لیس منا من مات على عصبیه، کم څوک چې قوم پرستی کوي او په دا حالت کې ورته مرګ راسي نو دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه کس زموږ څخه نه دی، یعنی زموږ د مسلمانانو جماعت څخه نه دی، گویا هغه مسلمان نه دی چې کوم څوک قوم پرستی کوي. که هر څوک وي، که عالم وي، که حاجي صاحب وي، چې کوم څوک قوم پرستی کوي پر دا باندې د الله او د الله د رسول لعنت دی، پر دا باندې د الله او د الله د رسول لعنت چې کوم څوک قوم پرستی کوي. الله رب العزت موږ دې دپاره نه راستلی دنیا ته چې زه په خپل قوم باندې فخر وکم، ته په خپل قوم باندې فخر وکې، بلکې د الله په نيز تر ټولو افضل، تر ټولو ښه انسان، تر ټولو ښه قوم هغه دی چې هغه الله ته نږدې وي او د الله د رسول د تعلیماتو باندې عمل کوي، د الله پر احکاماتو باندې عمل کوي. الله زموږ قوم ته نه ګوري، زموږ صورتو، زموږ شکلو، زموږ پیسو دې شان ته نه ګوري. الله رب العزت خالص زموږ اعمال ته ګوري. نو کم څوک چې د خپل اعمال مبارک فکر کوي دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم نږدې وي، دا به دا قوم به دغه کس به و الله ته هم نږدې وي، په ورځ د آخرت به الله رب العزت دغه کس کامیاب کوي هم او جنت به هم بیایي. نو زموږ د جنت ته تګ او زموږ د کامیابۍ چې کم معیار دی، کم مقصد دی، هغه په قوم پرستی کې نه دی پروت. موږ د الله بندګان یو، د الله بندګۍ به کوو. قوم پرستی دا یو لعنت دی، خپل هم د دې نه ځان وګرځوي، محفوظه کوي او بل چاته هم د دې دعوت لاره ورکوي چې دغه د قوم پرستی ونه کړي. دغه پیغام ضرور در سره شیر کړي چې د حدیثونه هغه تر نور مسلمانانو پورې هم ورسیږي. کېدلی سي ستاسو د یو شیر کولو په وجه سره یو مسلمان پر دې باندې عمل وکړي.